نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطهارة في لغة النزافة، والطهارة في الشرع تنقسم إلى قسمين: الأول طهارة من الحدث وتسمى الطهارة الحكمية، الطهارة من النجاسة وتسمى الطهارة الحقيقية. أما الطهارة من الحدث فتحصل بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم إذا تعذر استعمال الماء. وأما الطهارة من النجاسة فتحصل بإزالة النجاسة بوسائل الطهارة من الماء الخالص أو التراب الطاهر أو الحجر أو الدبع. نننی درس کې تاسو ته بګات تیر شول چې طهارت بحثو. طهارت په لغت کې الطهارة فی لغت، طهارت په لغت کې النظافة پاکی ته وایي، یعنی طهارت په لغت کې پاکی ته وایي. والطهارة فی الشرع، او طهارت په شرع کې تنقسم الى قسمین، د تقسیم کړه ده په دوه قسمه. طهارت دی کتاب په دوه قسمه تقسیم کړه ده. اول طهارت من الحدث، طهارت یعنی پاکی حاصلول دی بیا د سینه د حدث نه. وتسمى الطهارة الحكمية، دې ته نوم طهارت حکمیه ورکړلو. او والطهارة من النجاسة، دوهم طهارت د نجاست نه، اول د حدث نه، دوهم د نجاست نه. وتسمى الطهارة الحقيقية، دې ته نوم ورکړلو طهارت حقیقیه. پاکی د بیا د سینه دې ته طهارت حکمیه وایي، او پاکی د نجاست نه دې ته طهارت حقیقیه وایي. واما الطهارة من الحدث، اول نمبر هر اما طهارت من الحدث، هر چې طهارت یعنی پاکواله دی بیا د سینه، فتحصل بس دا طهارت حاصلیږي بالوضوء په د سره، او بالغسل او په غسل سره، او بالتيمم او په غسل په تیمم سره حاصلیږي اذا تعذر استعمال الماء، هر کله چې د اوبو استعمالولو غذر وي. اول نمبر کې پاکی حاصلیږي طهارت حکمیه، هغه په اودس کول سره، چې تا اودس نه وي نو اودس وکړه پاکی حاصله شوله. یا ته مثال حدث اکبر کې غسل در باندې واجب ده، نو غسل وکړي په دې سره طهارت حاصل شولو. دریم نمبر کې په تیمم سره، تیمم به هغه وخت کې ته وهي چې کله تا سره مثال ته یا په سفر باندې اوبه نشته دي، یا اوبه شته دي د تا باندې قدرت نشته ده، یا اوبه شته دي د تا قدرت به ډېرې طریقې دي، انشاءالله هغه وروسته تاسو ته په خپل ځای باندې بیان شي. نو طهارت د حدث نه دی بیا د غسل هغه په درو شان حاصلېږي: اول اودس، دوهم غسل، دریم نمبر تیمم سره. واما الطهارة من النجاسة، هر چې طهارت نجاست نه ده، فتحصل بإزالة النجاسة، بس دا حاصلېږي په لرې کولو د نجاست سره، بوسائل طهارت، په هغه لرې کولو په وسایلې په هغه اشیاو د طهارت سره، لکه طهارت موږ چې سره حاصلو من الماء الخالص، اوبو خالص سره، او التراب الطاهر یا پاکې خاورې سره، او الحجر او یا د کاڼي سره، او الدبع یا د رنګ سره. اوس دغه څلور شانې وښیل چې نجاست لرې کېږي. نجاست ته یو حدث ته، حدث دی ته چې سړی بیا اودس ده یا په غسل کې ده، نو دا بیا دا مطلب اودس وکړي او غسل وکړي نو دا پاک شولو. بل د نجاست ته، نجاست دی ته وایي چې یو سړی دغه په بدن باندې یا په کپړې باندې نجاست لګېدلی وي، یا مثال کې دا کوم ځای باندې لمونځ کوي په هغه ځای باندې نجاست لګېدلی وي. صحیح شوله. نو وروسته به تاسو ته د وضاحت وشي چې نجاست بیا په څو قسم ته ده. نو دغه نجاست حاصلېږي من الماء الخالص، اوبو مطلق سره، خالص اوبو سره، پاک اوبو سره، هغه اوبو سره بل چې سره نه وي میلاو. دوهم نمبر او التراب الطاهر، او پاکې خاورې سره. او داسې ځای کې ته چې هغه ځای کې ته اوبه نه وي تا سره، نو بیا خاوره راواخله چې په کوم ځای باندې نجاست لګېدلی وي، نو د خاوره ښه په دې باندې داسې ومږه چې دغه بیخي دغه نجاست ده ختم شي. او الحجر یا په کاڼي سره، اوس یو خاورې یو ځای باندې ته لمونځ کوي نجاست په لګېدله ده یا په بدن باندې، نو یې کاڼه راواخله، د کاڼه په بدن باندې ښه وسلوه، نو دې سره به طهارت حاصل شي. او الدبع یا په رنګ کړلو سره، لکه اوس یوه څرمنه ده ته استعمالوي، د وزې وله ده یا د غوا وله ده یا د داسې بل کوم شي وله ده، نو دا چې کله ته کېږدوې او لمر ته، نو دا وچه شي او هوا یې وچه کړي، نو هغې نه بعد ته دې ته رنګ ورکړه، نو دې سره بیا هر څه کول. دې نه مطلب کوټ جوړول یا همدغسې مثال کې طور پر دې نه بل داسې کوم شی جوړول، دا به تا ته استعمال جایز دی.